ودیشتم سوال دی چې موږ څه شی الله ته په وسیله کې پیش کوي. جواب: د وسیلې مختلف صورتونه دي. بعضی صورتونه جایز دي او بعضی ممنوع. جایز درې صورتونه دي. اولنې صورت موږ په وسیله کې الله سبحانه و تعالی ته د هغه نومونه او صفاتونه پیش کوي شو. ځکه قرآن مجید په سورة الاعراف کې الله سبحانه و تعالی فرمایي: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. دا الله سبحانه و تعالی خسته نومونه دي. فادعوه بها، دا هغه نومونو په وسیله د الله نه دعا وغواړئ. نو دا آیات دلیل دی په دې خبره باندې چې موږ په وسیله کې الله سبحانه و تعالی ته د هغه نومونه او صفاتونه پیش کوي. مثلا یو سړی په دعا کې داسې ووایي چې الله ته رحیم ذاتي، په موږ باندې رحم وکړه، موږ تا ته ستا دا رحم دا صفت په وسیله کې پیش کوو، د دې د وجې زما د پلانکې کار وکړه، نو دا وسیله جایز ده. حدیث کې راځي، امام احمد ابن حنبل رحمه الله په مسند احمد کې دا حدیث نقل کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو دعا کې داسې فرمایلی: اسألک بكل اسم هو لك. الله زتا ستا د نومونو په وسیله سوال کوم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم الله سبحانه و تعالی ته د هغه نومونه په وسیله کې پیش کړي. نو د دې وجه نه الله سبحانه و تعالی ته د هغه نومونه او د هغه صفاتونه په وسیله کې پیش کول جایز دي. دویم صورت د وسیلې هغه دا دی چې ما او خپل نیک عملونه الله سبحانه و تعالی ته په وسیله کې پیش کوي. مثلا داسې ووایو چې الله موږ دا روزه نیولې، دا روزه تا ته په وسیله کې پیش کوو چې زموږ د پلانکې کار وکړه. الله موږ تا ته په وسیله کې پیش کوو زموږ د پلانکې کار وکړه. زکات تا ته په وسیله کې پیش کوو. نیک اعمال الله ته په وسیله کې پیش کول دا هم جایز دي. ځکه قرآن مجید په سورة المائده کې الله سبحانه و تعالی فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. ای هغه کسانو چې ایمان راوړي د الله نه ویریږي. وابتغوا الیه الوسیله، او هغه الله ته وسیله تلاش کوي. ابن کثیر رحمه الله د قتاده رحمه الله نه د وابتغوا الیه الوسیله تفسیر داسې نقل کړي: ای تقربوا الیه بطاعته. الله ته د هغه په بندګۍ، په عباداتو، په نیکو اعمالو د هغې په وسیله نزدېکت حاصل کړي. نو د دې وجې نه خپل نیک اعمال الله سبحانه و تعالی ته په وسیله کې پیش کول جایز شو. دغه شان حدیث کې راځي، امام مسلم رحمه الله په صحیح مسلم کې دا حدیث نقل کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته په جواب کې وفرمایل، هغه صحابي د الله رسول ته وفرمایل: ای د الله رسوله، زه په جنت کې ستا ملګرتیا غواړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې وفرمایل: اعني علی نفسک بکثرة السجود. زما مدد په خپل نفس په ډیرو سجدو سره وکړه. په خپل نفس ډیرې سجدې لګوا، د ډیرو سجدو په وسیله باندې الله سبحانه و تعالی په جنت کې زما ملګری کی. په دې باندې بل دلیل د غار هغه مشهور واقعه هم ده کوم چې امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله نقل کړي. درې کسانو په غار کې پناه اخیستې وه او د هغه غار خوله پر رابنده شوه. درې واړو خپل نیک عملونه الله ته په وسیله کې پیش کو. نو الله سبحانه و تعالی د هغه غار خوله آزاد کړه او هغوی د هغه غار نه سلامت راووتل. نو دا هم دلیل دی په دې خبره باندې چې خپل نیک عملونه الله ته په وسیله کې پیش کول جایز دي. دغه شانتي که یو سړی د الله سره محبت ساتي، یا د هغه د رسول سره محبت ساتي، یا د نیکانو صالحینو سره محبت ساتي، نو دا محبت به طور وسیله الله ته پیش کوي. داسې ووایي چې الله زما د تا سره محبت دی، زه دا محبت تا ته په وسیله کې پیش کوم. الله زما د نبی سره محبت دی، زه د خپل محبت په وسیله کې پیش کوم. الله زما د پلانکی ولی سره نیک انسان دی، متقی دی، دا هغه سره محبت دی، زه دا محبت تا ته په وسیله کې پیش کوم. نو دا وسیله هم جایز ده. ځکه محبت د الله سره، د هغه د رسول سره، د نیکانو خلقو سره دا هم نیک عمل دی او نیک اعمال الله ته په وسیله کې پیش کول جایز دي. دغه شانتي دریم صورت د وسیلې هغه دا دی چې یو ژوندي انسان ته، نیک عمل انسان ته ورته ووایي چې زما دپاره د الله نه دعا وغواړه، نو دا وسیله هم جایز ده. په دې کې څه حرج نشته.